د خدای له لوري یو تحفه خدای دې تاراولي د خدای له لوري یو تحفه خدای دې تاراولي اختر څوخه غشي به خدای دې تاراولي. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د حمادیه ښوونیزو ګروپونو ټولو ګډونوالو د رمضان المبارک د میاشتې په مناسبت چې کم ورځني درسونه مو راپیل کړي وه، په ننني درس کې هغه حالتونه بیانوو چې په هغو حالتو کې د روژې خوړل یو مسلمان ته جایز وي. فرضي روژه ده خو دته یې خوړل جایز دي. هغه صورتونه، هغه حالات چې روژه خوړل مسلمان ته پکښې جایز وي، دا نو متعدد حالات دي. که چیرې یوه ښځه حملداره وي، بچی یې په نس وي، که چیرې دغه ښځه روژه ونیسي دې ته نقصان کوي، یا هغه بچی چې د دې په نس باندې دی هغه ته نقصان کوي، نو دې ته روژه خوړل جایز دي. روژه دې وخوري، هر کله چې بچی وزېږوي جوړه روغه سوه بیا دې قضا راوړي. رد موتار جلد 3 صفحه 463. همدا ډول که چیرې یو سړی روژه یې وي او دا روژه پر ده باندې دومرې غلبه وکړي د سختې لوږې څخه دومرې په عذاب سي چې د ده صحت ته نقصان رسیږي، یا د عقل د زوال خطره یې وي، دغه حال یا د لوږې څه ورته پېښ سي، یا د تندې څه ورته پېښ سي، یا د ناجوړۍ څه ورته پېښ سي. که چیرې د یو چا روژه د دومرې وږې سو که دی خوراک ونه کړي عقل ته نقصان رسیږي او د هلاکت سره مخ کېږي، یا دومرې تږی سي یا ناجوړه سي. په دې درو واړو حالاتو کې دته روژه خوړل جایز دي. روژه دې وخوري، قضا ورباندې سته، کفاره ورباندې نسته. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 207. مسئله: که چیرې یوه ښځه ماشوم ته شیدې ورکوي، که چیرې دا روژه ونیسي، د روژې د نیولو په وجه باندې د دې شیدې کمیږي، هغه ماشوم یې وږی کېږي، د ناجوړۍ سره مخ کېږي، یا د دې صحت ته تاوان رسېږي، په دغه صورت کې هم دې ته روژه خوړل جایز دي. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 207. روژه دې وخوري، بیا چې هر کله دغه ماشوم لوی سو یا ماشوم د شیدو څخه پرې کړي، بیا دې د روژې قضا راوړي. او که چیرې یو روژه نیونکی ناروغه و، که دی روژه ونیسي ناروغي ورزیاتېږي، ماښام ناروغه سوی دی، تبه یې ده یا بل کومه ناروغي ورته پیښه ده، که چیرې دی روژه ونیسي دا ناروغي یې نوره زیاتېږي، یا یې څوک د پښتورګو ناجوړې ولري یا کومه بله ناجوړې ولري، که دی روژه ونیسي دغه روژه نیول د ده ناروغي ورزیاتوي. روژه دې نه نیسي، هر کله چې الله صحت ورکړي بیا دې قضا راوړي. البته که چیرې روژه نیولې وه د ورځې په جریان کې ناجوړه سو، ناجوړۍ یې دومرې سخته سوه چې دی هلاکت ته رسوي، بیا هم دته روژه خوړل جایز دی. روژه دې وخوري، قضا دې بیا راوړي، کفاره ورباندې نسته. رد موتار جلد 3 صفحه 462. استفراتو شیطان بیزار شیل خپلو کړنو تاگی پسر بلالم بی خدای دی تاراولی. د
خدای لوري یو تحفه خدای دې تراولي د خدای لوري یو تحفه خدای دې تراولي. مسأله کچیر یو مسافر د سفر اراده وکړي نو په کومه ورځ چې دی سفر کوي په دغه ورځ باندې دته روژه ماتول جایز نه دي. کله چې په سفر ولاړی هلته د سفر په ورځو کې بیا روژه ماتولی سي او دا چې دی په کور کې لا دی وایي زه نن دا مسافر کېږم په سفر روانېږم د هغې ورځې روژه دې نه خوري. البته چې مسافر سو پر لارې سو که بیا په تکلیف سو بیا دې روژه ماته کړي بیا قضا ورباندې سته کفاره نسته ورباندې. تاتارخانیه جلد دوم صفحه 293. مسأله که چیرې یو بزګر غنم کرلی وي د لو وخت رالی یا کوم بل کښت کړی دی اوس یې هغه د ریبلو وخت رالی نو که چیرې دی روژه نیسي هغه کار نسی کولی او که روژه هغه کار پرېږدي د ده د ټول کال خواري ځي هغه کښت یې له منځه ځي په دغه صورت کې هم دته روژه خوړل جایز دی. روژه دې وخوري هر کله چې دغه ورځې تېرې سولې نو بیا دې وروسته تر دغه ورځو قضا راوړي د هغو ورځو په دغه ورځو کې دې نه نیسي. رد موتار جلد دوم صفحه 163. همدا ډول که چیرې یو څوک په روژه کې بېهوشه سو یا لیونی سو یوه ورځ بېسده دی دوې ورځې بېسده دی هفته بېسده دی یا هفته لیونی دی هر کله چې پر صد رالی د دغه ورځو قضا به راوړي او که چیرې ټوله میاشت بېسده و یا ټوله میاشت لیونی و هېڅ قضا ورباندې نسته. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 208. که چیرې یو څوک په ځوانۍ کې روژې ورباندې سوي دي 10 یا 15 یا 12 اوس شیخ فاني سو نه فرضي روژه نیولی سي نه هغه قضایي نیولی سي نو دته څه کول پکار دي هغه قضایي به څه پکې هغه قضایي روژې چې پر ده باندې دي د هغو هم لکه د فرضي روژو چې فدیه ورکولی سي د هغو روژو فدیه هم ورکولی سي. تاتارخانیه جلد دوم صفحه 292. مسأله که چیرې یو سړی سپین ږیری وي روژه نسي نیولی شیخ فاني دی د ژوند څخه مایوسه دی د دې امید نسته چې دی بیا تکړه سي او بیا دې روژې ونیسي دغه شیخ فاني دی د خپلو روژو څخه فدیه ورکړي د میاشتې په اوله کې هم ورکولی سي په منځ کې هم ورکولی سي. هغه سپین ږیری چې د روژو نیولو توان نه لري ضعیف دی عمر خوړلی دی روژې دې وخوري بس د هرې روژې فدیه دې ورکړي. رد موتار جلد دریم صفحه 302. او که چیرې داسې و چې یو سړی یا یوه ښځه ده تر سپېدو وروسته ناروغي میاشتنۍ ورته راغله یا یې ماشوم پیدا سو د ورځې په منځ کې نو د هغه پاته ورځ روژه ماتولی سي او د دغه روژې خوړل ورته جایز دي قضا یې سته او کفاره ورباندې نسته. فتاوای هندیه جلد اول صفحه 207. او که چیرې یو څوک په طبعي و فطرتي ډول داسې پیدا سوی ځوان وي ناروغه نه دا وجود دا ظاهري ساختمان یې داسې دی چې دومره ضعیف دی چې د روژې نیولو طاقت نه لري دونه انتظار نسي کولی د سې نه جوړه کړي فطرتي و طبعي و پیدایشي همداسې دی او دا امید نه ورته
چې دغه کس دې بیا د دې روژو دغه کس بیا دونه وخت پیدا کړي چې هغه د روژو قضا دې راوړي، نو دغه سړی دې فدیه ورکړي، او که چیرې الله صحت ورکړي بیا دې قضا راوړي. رد موتار جلد 3 صفحه 371. مسئله: که چیرې یو سړی ناروغ و، د ناروغۍ په وجه باندې روژه نسوی نیولی، او په هغه روژه کې په هغه ناروغۍ کې وفات شو یا مسافر و، په هغه سفر کې پسې وفات شو، کور ته را نغلی، هغه روژې چې ده په سفر کې خوړلي دي مقیم سوی نه دی، په هغه سفر کې وفات سوی دی، هغه روژې ور معاف دي، پر ده باندې وصیت کول لازم نه دي، فدیه ور باندې نسته. او همدا ډول ناروغ که چیرې په ناروغي کې روژې خوړلې جوړ نه سو، په هغه ناروغي کې پسې وفات سو، پر ده باندې بیا د هغو روژو فدیه نسته. البته که چیرې داسې څوک چې په دې مابینځ کې یو څو ورځې جوړ سو، 3 4 یا 5 یا 10 ورځې، یا په دې مابینځ کې 5 یا 8 یا 10 ورځې پر کور سو، د دغه روژو په اندازه چې دی جوړ سوی دی، د دغه ورځو په اندازه یا پر کور سوی دی، د دغه ورځو په اندازه باندې فدیه پر ده لازمه ده. او هغه نورې روژې چې ده نه دي نیولې، په سفر کې خوړلې دي، په هغه سفر کې وفات سوی دی، د هغو روژو قضا ور باندې نسته، او نه فدیه کول ور باندې لازم دي چې دی دې فدیه ورکړي. تاتارخانیه جلد 2 صفحه 293. والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. فراتو شیطان بیزار شلخ پلو کلنو تاگی پسر بلالم بی خدای دی تارا ولی دا خدای لعوری و تحفی خدای دی تارا ولی دا خدای لنوری و تحفی خدای دی تارولی اخترت خواگشی بی خدای دی تارولی